شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی. ګرانو کتونکو، یو وارې بیا په فیکټس آر فیکټس ان سرچ اف پښتونس کې تاسو ټولو ته په خیر راغلی. نن زمونږ د هغې کړو یو بله کړی زنځیرونه چې موږ کوشش کوو چې یو کړی ولګو د خپل زنځیر جوړ کړو چې د پښتنو د زنځیر کوم ځای نه شروع کېږي او دې وخت پورې څنګه دی او د دې زنځیر ښکلاګانې څو وې او څونه نه دي او تاریخ په څه شکل کتلی کېږي. موږ ډېر مشکور یو د ډاکټر حنیف خلیل صاحب یو وارې بیا په دې پروګرام کې او هر ځل موږ سره لکه د کوربه اوس زه به دا ووایم چې یوازې اوس کوربه زه نه یم، دا پروګرام موږ دواړه اوس لکه داسې قربانه شو او د انعام صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې نن موږ له ډېر قیمتي خپل وخت راکړ او انشاءالله کوشش وکړو چې د هغې د زده کړې نه موږ څه نور څه زده کړو. په تاریخ کې په واضحه توګه کمینګ سټریټ ټو د کوېشن ځکه چې دا خو کړی دی او هر ځل تمهید تړلو کیسې هغه به هر ځل موږ اوږدی نو چې څونه موږ ټو د پوینټ ځان ساتو او کیسې روانه وو. ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې په تاریخ کې په واضحه توګه په تحریري طور یا داستاني طور د کومو مشهورو پښتنو ذکر په اول کې راغلی دی چې مثال د لومبني موږ وایو چې تر دې دمه پورې موږ چې کومو ځایونو ته رسېدلي یو نو موږ د پکتیا او د سیند او د نیر خو داسې کم اشخاصو شخصیاتو یا قامو چې هغې د پښتنو مشران لکه راغلي دي یعنی مشران پکې راغلي دي او چې د تاریخ کتابونو کې یاد شوي دي. جی بالکل ایمل خان ستاسو سوال بالکل واضح دی. یو خو دا ده چې موږ به د ادوارو ته ګورو پښتانه شخصیات خو د ډېر پخوا راسې تر ننه پورې زموږ مشران په مختلفو میدانونو کې لوی شخصیات تیر شوي دي. موږ به داسې وکړو چې اول به د قبل مسیح د دور شخصیات وګورو، هغې نه پسته بیا اسلام او اسلام نه پسته او بیا زموږ موجوده دور کې لوی شخصیات دي. خو چې کله موږ قبل مسیح دور ته ځو ایمل خان نو هلته به موږ دې ته لږ توجه کوو چې دا نومونه چې د شخصیاتو دي که نه نو ظاهره ده چې هغه وخت خو لا اسلام نه نو نومونه به هم داسې وي چې یا به یونانیانو سره نزدېکت لري یا به اوستا او ایران سره نزدېکت لري یا به بودمت سره یا به د بودمت نومو یا به د هندوانو سره یا به د هندوانو نومو یا به د آتش والا چې دي د هغې نوم بالکل جي. نو یو خو نومونه به داسې چې موږ ته به دا اندازه نه کېږي چې دا پښتانه دي او که نه دي. بل د هغه وخت ژبه هم نه ده معلومه چې آیا دی به هم پښتو ژبه ویله که سنسکرت به ویله که هغه پخوانی فارسي به ویله یا به بل څه ژبه ویله نو ژبه به هم واضحه طور نه وي معلومه ځکه چې په کتابونو کې تاریخي طور چې دی ډاکټر صاحب کنفیوژن جوړېږي. جی سنسکرت وخت کې پښتو وه پښتو موجوده وه خو په لیک کې نه وه جي لیک کې نه وه خو په وینا کې موجوده وه. نو زه چې د کومو شخصیاتو چونکې لیک کې خو تش سنسکرت و جی او دا د ټولو ژبو جوړو بالکل تقریبا زه چې موږ چې تاسو سره نه جوړ راوښکو دا سنسکرت لومبنی د لیک او د اواز چې کاغذ ته وړېدلی دی دا په دې ځایونو تحریري شکل کې او بلکې د ایلیټ پیپل ژبه وه خو لکه پښتو وینا وه جی بالکل. په د سنسکرت کې لیکلو کتابونو کې په خپله د پکت خلک یاد شوي دي پښتو نو یو خو به دغه نومونه داسې وي چې هغه به داسې خلکو ته لږ اجنبي ښکاري نامانوس به ښکاري فیکټس به ورته ښایو او مذهب هم نو معلوم د ټولو پښتنو. نو زه چې کوم شخصیات یادوم ایمل خان نو هغه موږ سره پاتې کېږي سیمه جغرافیه چې د پښتنو په سیمه کې کوم لوی خلک هغه خلک وو نو سیمه خو زمونږ وه خاوره زمونږ وه نیرونه زمونږ وو سیندونه زمونږ وو غرونه زمونږ وو. اوس کو دلته پښتو لکه په ژبه وه یا مذهب هر څو خو زمونږ مشران خو زمونږ په خاوره زمونږ په سیمه څوک مشران وو. دې تمهید ته مې ځکه ضرورت محسوس کړو چې خلک به بیا وایي چې دا خو څنګه پښتانه دي نوم یې داسې دی. نو په دغه پس منظر کې مونږ ګورو چې اول خو زرتشت چې زوراستر ورته وایي د زرتشت په هکله دا تصور دی چې دا د بلخ اوسېدونکي او بلخ د پښتنو سیمه ده بلکې د ښارونو مور ګڼلی شي. نو بلخ باختر پکت دا د پښتنو جغرافیه ده او په بلخ کې زرتوش تیر شوی دی نو موږ خپل شخصیت ګڼو. زرتوش یو پښتون یا یو شخصیت د دې خاورې د پښتنې خاورې یو مشر جی بالکل. دا زر کاله قبل مسیح په دور کې د زرتوش نه چې راتېر شو نو هم په دې پېښور کې د سکندر په دور کې د پېښور حکمران چې دغه نوم و ایسټس
ایسټس نو د پېښور حکمرانو د پېښور واده حکمرانو نه مونږ خپل ګڼو. د دې په خپله د سکندر چې د حملې دلته پښتني سیمې ته کېدې، نو سکندر چې دلته راغلی دی نو په دې پښتونخوا کې په دغه وخت پښتونخوا کې یو واده کړی دی چې د هغه ښځې ته وایي بختري بیګم یا میرمن بختري او یا میرمن روخانه چې په اردو کې لیکلی شي میرمن روشنه. نو دغه میرمن روشنه د سکندر د ښځې یا میرمن کېدلو په حیثیت باندې د پښتنو یو فګر دی. او سکندر چې دلته کې کوم خلک مقرر کړي دي هغه خو حملې کړي دي، بیا په کابل کې، بیا سوات ته راغلی، باجوړ ته راغلی، پښتنو سیمو کې په دې خپله په دې پشکلاوتي دا 400 چې ده نو په دې ځای کې پښتانه مشران یې ټاکلي دي. نو د دې خاورې خلکو خو د ټولو نومونه نه دي معلوم یا په تاریخ کې محفوظ نه دي. البته د پېښور د یو بل حکمران نوم معلوم دی چې هغه د پورش. د پورش په نسبت باندې د دې سیمې نوم هم ایښی شوی پورشپور. نو پورشپور نه بیا جوړ شو پرشاپور، او د پرشاپور نه د پور رو لرې کېدو نو ایرانیانو ورته وویلې پیش آوردن یعنی دوی به چې راتلل نو په لاره کې به چې کومه سیمه راتله، پیش آوردن مطلب دی لاره کې راتلونکې سیمه. نو آوردن نه ده دن ختم شو، پیش آور، نو پېښور جوړ شو. دا پېښور څنګه شو؟ او د پېښور پیش آوردن نو یعنی په لاره کې پېښور شو. نو دا پېښور څنګه شو؟ دا ستاسو ښه پوښتنه ده. زمونږ په پښتنو کې 2 غټې لهجې دي، یو ته مونږ کندهارۍ وایو، یو د پېښور وادي ده. په کندهارۍ کې شین دی، دلته خین دی. لکه هغوی وایي پښتون، مونږ وایو پښتون، هغوی وایي پېښور، مونږ وایو پېښور، او هغوی داسې نور ټکي هم چې په شین وایي مونږ یې په خین وایو. نو هغه پېښور شو. دغه یو شخصیت و پورشپور. دغه شان مونږ چې د شخصیاتو ترازو مونږ دا هم ګورو چې په دې بخشالي کې کومه کلمي نسخه لیکل شوې ده. نو د هغې لیکوال کوم ذکر مونږ مخکې پروګرامونو کې کړی، نو د هغې یو لیکوال به هم د بخشالي و یا د پښتنې سیمې به و. نو هغه په خپله یو شخصیت ګڼل پکار دی چې په ساینس باندې په هغه وخت کې د لیکونه کوي او د پښتنې خاورې ترجماني کوي، نمایندګي کوي. نو د دې مطلب دا شو چې زمونږ سره د لویو شخصیاتو په ډیرو میدانونو کې چې بلکې یو نوم پکې زه بل هم اضافه وکړم، پانیني د وړوکي لاهور د پښتنې خاورې یو شخصیت دی، په سنسکرت کې ګرامر لیکلی او ذکر یې شوی دی. نو د قبل مسیح دغه شخصیات موږ سره شته. نمونه به بل قسم وي، مذهب به چې هر څه وي، یا به زرتشت وي، یا به آتش پرست وي، یا به بودمت وي، خو د دې خاورې شخصیات چې دی هغه موږ سره په دې تسلسل سره را روان دي. موږ دغه شخصیات قبل مسیح دور سره ویلی شو، سره دی چې د دې وړو سیمو خپل هغه حکمران ورته وي یا مشر ورته وي، هغه هم ډېر کېدی شي، خو څرګند نمونه فی الحال د قبل مسیح په دور کې دغه ښکاري. تاسو جی پروفیسر صاحب تاسو ته راځم. د زوراستر چې یو ذکر وشو چې دا دلته یو مشر پاتې شوی دی او دا د تلې د پښتون علاقو نه دی، د هغه د ژوند یا د هغه د حکمرانۍ داسې څه کړی میلاویدي شي چې د پښتون رسم رواج او روایات پښتو چې څه ته موږ وایو. زمان خان ډېر ښایسته سوال دی، همدغه سوال باندې هم سره خبرې کوم، خو د هغې نه مخکې ډاکټر صاحب چې دا کومې خبرې وکړې دي که نه، دې کې زه لږ شان دغه کوم. لومړنۍ خبره چې د پښتنو نومونه تاسو یاد کړئ چې قبل مسیح کې څه شي دي. نو د پښتنو یو کتاب عبدالحی حبیبي صاحب د افغانستان د پښتو یو غټ عالم دی چې دومره غټ کار یې کړی چې دومره به یو اکاډمي هم نوي کړي. هغه خپل کتاب د پښتنو د ادبیاتو تاریخ په لومبي جلد کې په 10 نمبر صفحه باندې یو خبره لیکلې ده. هغه خبره دا لیکلې ده چې د دلی جواهرلال یونیورسټي دل کې یو کتاب پروت دی چې د هغې نامه د ناکسین او دغه دی منندر یو 2 کسان دي، منندر او ناکسین منندر چې کوم دی دا د یونان دی، راغلی دی په باختر کې حکمران دی،
او د پنجاب پورې ایریا هغه سره ده. دلته هغه کې بود مذهب دی. دی راغلی دی د منندر او په کشمیر کې په سیالکوټ کې د ناکسین د بود مذهب یو عالم دی د سره یو مکالمه شوې ده. دا مکالمه چې کومه ده د تحریری طور کې راغلی ده. نو دی دا وایو عبدالحی حبیبي صاحب دغه جواهرلال یونیورسټي د په حواله سره چې دا کتاب په پښتو کې لیکل شوی دی. ملندا پړو نامه دی. جی بالکل. او دا چې دا د جاپان د بادشاه په لیبراري کې اوس پرته ده او دا کتاب چې کوم دی دا سیلون او برما کې شته. بیا چې ورپسې ما تحقیق وکړو او دغه کتاب مې را پیدا کړ دغه دلی دغه کې فرانسیسي محقق دی هغه لیکلی طهاري جبو یو دغه دی او هغه پکې دا ذکر کړی دی د دې ملندا د دې او د ناکسینا د دې د مکالمه ویلې ده. خو دا مکالمه چې کومه ده په پښتو ژبه کې نه ده، دا په پالی ژبه کې ده. پالی ژبه کې دې دا دعوه کوي چې دا په پښتو ژبه کې ده او بیا وروسته پالی ته دغه شوې ده. اوریجنل دا پښتو کې ده. اوریجنل دا پښتو کې ده. اول خو اکثر څه ته وایم چې د جاپان خو دومره لرې نه دی، راځي چې یو چکر وکړو. دا کتاب هلته دی؟ دا کتاب هلته پروت دی که نه؟ د کتاب له جاپان کې خلک شته هغوی ته ووایي چې دا کتاب بلکې دا زه تاسو ته رایاد کوم تېر پروګرام کې موږ په دې خبره کړې وه، ستاسو په اجازت. ټیک شو جی ټیک. کتاب نوم دی ملنډا پړو. ملنډا پړو. د ملنډا د مناندر په وجه دی. اوکې مناندر چې دی د دې باختري حکمرانو او هغه خو عبودي راهب و د پړو د دې ترمنځ چې مکالمه شوې ده. نو د دې دپاره اوس کتاب خو لیکلی شوی دی د حبیبي صاحب او د حبیبي صاحب نه پس ته د زلمي هیوادمل زموږ د افغانستان یو هیوادمل صاحب د هغې دعوه دا ده چې دا نسخه اول په پښتو کې وه او بیا پایلي او نورو ژبو ته ترجمه شوه او هماغه جاپاني مبعد یې لیکلی، یعنې عبادت خانه د جاپاني عبادت خانې نه دا نسخه لاسته راغلې ده. نو د سلګري صاحب دا خبره صحیح ده چې د مناندر چې دی دا خو باختري حاکم و، یعنې د مطلب پښتون او د هغه سړي نوم و ناګاسینا او مناندر مباحثه کړې ده. هغه مباحثه لیکلی شوې ده. نو زموږ د افغان محققینو څېړونکو نقطه نظر دی چې اول په پښتو کې لیکلی شوې ده او بیا نورو ژبو ته تللې ده. نو بیا دا چې انګلیش کې ترجمه شوې ده. سیتارام پنډت کړې ده، ما هم بیا کتلې دي. اوس دلته سوال دا پیدا کېږي چې ملندر د یونان دی او دا بل چې کوم دی د کشمیر دی، منطقه هم پښتونخوا نه ده. د دې کتاب په پښتو کې د لیکلو ضرورت څه راغی او چې بیا په پښتو کې ولیکل شو نو بیا پهلې ته ولې راغوښته؟ د بوت مذهب ژبه خو چې کومه پښتو نه وه، پهلي وه. دغه یو مشکل دی چې د پښتو نسخه تر اوسه دریافت شوې نه ده، چا لوستې نه ده او د پایلي ذکر خو هیوادمل صاحب هم کړی. نو که دا په پښتو کې نسخه پیدا شوه دا خو به ایمل خان مونږ ډېر مخکې بوځي. زه اول خو خپل ټیم ته بیا چې څونه کتونکي دي خاص طور هغه ملګري چې جاپان کې دي هغوی ته زما خواست دی چې دا د پښتو دا نقصه دا ډېره لازم زموږ د دې تاریخ د دې کړۍ دپاره ده او زه به هم کوشش کوم، تاسو ملګري هم کوشش وکړئ. موږ به انشاءالله د دې کتاب نوم په دې سکرین تاسو ته ښایو. کوشش وکړئ کو دا را پیدا شو او موږ ته دا پرووایډ شو. ایمل خان زه مخکې بیا ځم کنه تاسو همدې خبره کې لږ شان وضاحت کوم، اجازه جی پلیز. دا خو یوه د پښتو نقطې دغه شو لکه نسخې متعلق. یو بله خبره په 1838 کې بنګال کې ایشیایي سوسایټي جوړه شوې وه. د هغې مطلب دا و چې دا مشرقي علوم چې کوم دي که نه دا د مغربي علومو سره دغه کړي چې مخکې شي. هغې کې یو کار وشو په افغانستان کې. په افغانستان کې سکې دا مسکوات چې کوم دي دی راغونډ کړل او دی ولېږل بنګال ته. بنګال کې هلته یو انګریز و د دې سوسایټۍ ممبر و، جیمز نامه یې و. جیمز هغه چې دا سکې وکتلې نو په دې سکو باندې په دواړه اړخونو خطونه و، یو په مقامي ژبه کې یو په یوناني ژبه کې. هغه د یوناني ژبې نه کونجي جوړه کړه ده او دا مقامي لفظونه پې پړاولو کوشش یې وکړو. هغه په 15 لفظونو کې کامیاب شو په پړاوېدو کې. جیمز کامیاب شو او بیا چې کوم دی الفابې هم جوړه کړه، دغه ادوره شانت الفابې جوړه کړه ده. هغه چې کوم ټکي پیدا کړ میر
یو اړخ یوناني کې په بل اړخ دا چې کوم دی نو بیا څه چلو کو بیا جیمز راباسېدو او هغه دوی ته پته ډاکټر صاحب چې ډېر غټ عالم سړی و هغه په سنسکرت کې او په اوستا کې میر لفظ تلاش کړ لیکن هغه ته ملو نه شو د دواړو ژبو کې ورته میر لفظ ملو نه شو بیا هغه څه چلو کو بیا هغه راپاسېدو په مقامي ژبو کې دا ټکي وکړه په بغلي ژبو کې یو سره نه ملاوېدو صرف یو ژبې سره ملو شو چې هغه بیا بهادر شاه ظفر کاکا خیل هم لیکلي دي چې هغه پښتو ده ښه جي میر اوس هم په جنوبي اضلاع کې نوار ته ویل کېږي زمونږ زنانه چې اوس هم خیرې کوي په دې میر د ماښام د خدای پاک د حقه بیا هغه زرتشت لندرزم او مغه اړخ ته لاړله او دغه کېږي نو دا لفظ چې کوم دی که نه بیا بهادر شاه ظفر کاکا خیل ویلي چې په دې لږ شانتم کار وشو نو دا ښه کېدی شي دا دغه د دې نه پس یو بل دغلته کې یو انګریز محقق دی بولر دې نه مخکې زه راځم جي د دې سکو تاریخ څه پته لګي چې دا د کوم وخت دا د کنیک شاه د دور دی دا 1883 کې غوړې دریافت شوی 1838 کې دریافت شوی 38 کې او دا جی په دابل چې کوم دا 1009 قبل مسیح کې دی او دا چې کوم د 1050 قبل مسیح کې دی کنیک شاه د دور دی کنیک شاه دی کنیشکا هغه دور دی خاجي دا هغه وخت او دغه وخت دا د پښتو لفظ را پیدا شو د دې زما په نالج زما په علم کې دغه وخت کې په سکه باندې د پښتو لیکلو زما علم کې نشته یعنی داسې سکې چې هغه یو زر قبل مسیح کې وي پښتو په لیکل شوي نو زما په علم کې ډاکټر صاحب دا کې خو بهادر شاه ظفر کاکا خیل کتاب صفه نمبر هم زه درکم او دا کولو مېلسته دلته د ازادي د تنقید من په یو بل نه کوو من تاریخ باندې کوو ډاکټر صاحب زما ډېر دغه څوړ مرګري پاتې شوی دي دا خو خوند کوي کنه جی او د ډاکټر صاحب قسمت ته دا مالم خوند راکوي اوس دا به موږ پوزټیو والو زمونږ هر اپیسوډ کې موږ خو یو کیسه روانه کړی خو ډاکټر صاحب خپل یو کیسه روانه کړی ډاکټر سهیل شاه جی زموږ یو مرګري زموږ د مشترکه مرګري جی 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 د کتابونو زه نه چې زه راتلم د کتابونو لس کاته کتابونه ما مخې ته خولي دا ما کتلي دي پیغام د دوی خاجي ما هغه چې خپل منځ کې خبر کول هغه واخو دي خو غته ما ډاکټر صاحب څه ته ګوري وی چرته دا سر توړی نه وي ما وایي چې ټاپ یې کړل فوټ نه کی کتاب پیونه دغه د 60 نه زیات کتابونه چې 9 منټ کې یو کتاب یادان یو غنټه پیږي دغه په مخ کې بس څه خبرې خدا اساس چې کوم دی بولر جیمز کړی دی جی او د جیمز نه پس بیا بولر په دې خط کار کړی دی دا د 1050 قبل مسیح تاسو ذکر آپ جی 1050 بیا دې نه پس راځو نو بیا دا بولر کوي جی او بولر بیا دا خط ثابت کړی دی چې دا مذهبي خط نه دا مقامی خط دی او بل پکې دلته یو بل خبره شوې ده چې دغه بیا دغه نه پس یو کتبه پیدا شوې ده هم په دې بختري خط کې ده خو دغه ټایم کې بیا دا بولر او دغه مړو جیمز مړو په ځای پاتې شو هغه کتبه اوس هم پرته ده نه پړاو شوې خو دا یو لفظ چې کوم دی دا میر والا دا پاتې شوی دی زه لږ بل کلیر کوم دا چې انعام صاحب خبره کوي که نه دی وایي چې په دې میر لیکلی شوی دی او دا میر زمونږ په جنوبي سیمو کې نور ته وایي هغه اصل کې میر دی که نه نو د دوی مقصد دا دی چې دغه څومره څېړونکي دي ریسرچران دي هغوی دا میر د پښتو ټکی ګڼلی دی اصل کې وي دا میر نورو ژبو سره نورو ژبو کې جرړه نشته اډو جرړه نشته دی کې بیا هم یو طریقې سره نو ځکه پښتو کې لږ ډېر په یو لهجه کې فټ کېږي نو دوی په دې وجه وایي چې دا به زر کاله د قبر راځو تاسو سوال کړو بیا د دې نه پس زرتشت دی زرتشت تر راځو که نه زرتشت چې کوم دی د هغه متعلق ویل کېږي چې دا په باختر کې پیدا شوی دی زر کاله قبل مسیح کې پیدا شوی دی خو د دې ځای نه تللی دی ایران ته تللی دی اوکې ایران ته تللی دی ځان سره کتاب چې کوم وړلی دی که نه نو هغه ژوند دی او زبان اویسته دی بالکل صحیح ژوند دی او زبان اویسته دی ټیک دی یو ټکي به پکې وي سپین تمام یا داسې دغه چې کوم دی خو د مونږ چې کوم دی که نه دغلته کې باختر کې دا خو مرکزي باختریان مونږ خو لومبې سنسکرت والا رالل په دې لار تېر شو لومبې رال دوابې ته دوبه کې اوس هم کانګړه ګونډه ماترا انیانه بکیانه دا ټول دي دا ټول کلی اوس بیا دې خو اشنغر ته راوښتل دا اشنغر نه بیا ډیا ته بود کې دې ته دا دغه سل دی د دوی جی رام اوتار چې برخه چې کوم دی که نه هغه دوی وایي که چې دوه سیندونه کوم ځای کې یو ځای کېږي نو هلته پیدا کېږي د برسنډې په ګل کې پیدا کېږي نو هغه دا وایي چې د پړانګو د ماجوپي له لاندې چې کوم دی که نه دواړه سیندونه یو ځای شوي دي او دغلته کې برخه چې کوم دی دغه په ګل کې پیدا شوی دی د برسنډې په ګل کې پیدا شوی او د دوی یو بل نظریه هم ده
چې کوم ځای کې دوه سیندونه یو ځای شي او رام موتار پکې پیدا شي هغې ته دوی پریاګ وایي. نو دوی دا پړانګ چې کوم دی که نه به کسر استعمال دا پریاګ دی. خو زه ورته چې نه مړه دومره خوږېږم پښتانه چې کوم دي پیشونګړیان ګیدړان شیرګړ څښاکوټ دا دغه نومونه د څارو نومونه په دې کلو باندې ښودلي دا به شوي وي. نو پړانګ کیدی شي تاسو وایئ چې بل پړانګ بل پړانګ دی که نه اکثر به دلته کې پړانګان به کیدی شي او بابړه پړانګ بابړه لکه تاسو یو بله خبره واورئ جي کله چې جواهرلال نهرو ته یو خپل تاسو ټایم خو اخلم خو تاسو خپل ټایم دی جی ټیک یور ټایم کله چې جواهرلال نهرو ته یو ایوارډ ملو شو په انډیا کې ډېر په کروڑونو روپۍ و. نو هغوی به سوچ وکړي چې دا پیسې کوم ځای کې ولګو. نو د ډېر سوچ بچار نه پس هغوی چې کوم ټینک وي یا څه شي نو هغوی به چې د دلي ښار نه بار داسې یو سیل ځای جوړ کړي د عوامو دپاره. خو د هغې دپاره د بیا نقشې خبر راله نو هغوی د برسنډې ګل چې کوم دی انتخاب وکړو پیکولاټس چې څه شي ورته وایي لوټس چې کوم دی هغه بیا رالل هلته کې ونه انډیا کې بیا پړانګو ته رالل د دې ځای نه ارکیټیکچر چې کوم نقشه واخیستله هغې هلته جوړ کړه. برق صاحب ورته تللی دی هغه ویلي مې چې ډېر ښایسته ځای دی او داسې چل دی. نو هغې چې کوم دی د چارسدي ته دغه اهمیت هم ورکوي. د دوی د تاسو د زرتشتو خبره وکړه اوس زه راځم زرتشت مذهب چې کوم دی مونږ کې معاشرتي طور پښتنو سره دغه وکړو تقابله وکړو متقابله موازنه. نو زرتشت کې هغوی چې کوم دی نوم خو چې کوم دی یو خو دا دی چې دا زرتشت چې کوم دی د دغه نوم نه دی دا صفاتي نوم دی یو سره یو ځای کېږي دا ډېر تېر شوي دي. اخري پکې سپین تمان دی که څه شی دی دغه دی انعام صاحب بخښنې سره ایمل خان چې سوال وکړه چې د زوراستر یا زرتشت د پښتون کېدلو دپاره موږ سره څه ثبوت دی یا څنګه به پښتونولي او پښتو سره نږدې کوو. نو ما خو وویل چې د هغه چې کوم احکامات دي هغه پښتونولي چې کومه د انسانانو جوړه کړې ده موږ خپل مړي ښخو هغوی یې دغه ته ږدي هر څه اور ده یو ټپه دوی وایي که نه چې د مازدیګر زړي انور او تلا ولاړې په ما پرېوتل ګردونه که نه مازدیګر کې به دوی سوالونه کولو. دلته کې داسې زړې ادیرې شته ما سره په نټ کې وده کې چې هغې ته په ملاکنډ ډویژن کې چې د کافرانو ادیرې ورته ویلې کېږي په قبرونو باندې کتبې چې کوم دي وروستي د عیسایانو شته د عیسایانو خو شته مقبره کوڅه ته وایي قبر د عیسایي شته زما شک ته د یهود هم شته نه مخکې هم ښخېدل خو شته که نه خان د ښخېدلو سره روایت دا تړلی چې د آدم علیه السلام بچي چې یو کارغه چې ورته چلو خو اګزیکټلی نو هم د ښخولو خبره وه جی ما جی دا ټپه ته یادوم دی ټپې زموږ د ادب کې ډېره لانجه جوړه کړې دغه بل سره مې یو ټپه ده سپوږمۍ اکړنګ بخراجه په هغې هم راځو جي ډاکټر صاحب هم ناست دی دوی وایي که نه زردشتیان وایي چې د مازدیګر زړي انور او تلا ولاړې په ما پرېوتل ګردونه اول خو یو ټپې ته وګوره دا خو د شلمې صدۍ ښکاري. دوی وایي مازدیګر کې به دوی دوا او خیرې کول که نه دغه خلک چې کوم دي نو داسې خو غني خانم وایي چې زیړ مازدیګرې د ژوند رنګي نشان نشه لري یا ستاسو د اشنغر درویش اکرام الله ګران زموږ د مسافرو خو په لار منګې د زر شلوړو ماجبین قزلباس وي پاسه لالي او مازدیګر دی نو څه کې زر کاله یا 1500 کاله پس خلک دوی چې دا ګران صاحب هم چې کوم دی زرتشتو دغه دا ټپه دي سره یو ځای کوي که نه نو ضروري خو نه چې دا ضروري نه ده دا مو بلم دغه بله ټپه باندې ستاسو دغه ما کتلي دي ما په لیک کړی چې دا خلک وایي چې دا یو ټپه ده سپوږمۍ کړنګ وهه راخیجه یار مې د ګلو لو کوي ګوترې بینه. نو دې ټپې سره روایات او تحقیقات دا تړلي چې دا د آریایي دور ټپه ده او دا د 2.5 کاله د حضرت عیسی علیه السلام نه پخوا دا ټپه وویلې شوه ځکه چې د شپې به د ګلونو لو کېدلو بیا سپوږمۍ ته وایي چې راوخیږه نو پښتانه چې دی په هغه وخت کې ټپې ویلې. نو ما هغې باندې خبره کړې چې دا هسې ګپ دی په هغه وخت کې ټپې چېرته وي زموږ 2 ټکي په دغه کې نشته کتاب نشته بل څه نشته دومره ترقي زه نور هم جي وضاحت کوم د دې ټپې دغه چې کوم دی 2.5 کاله مخکې عیسی علیه السلام شو ټول 4.5 رګوید چې کوم دی که نه خو د 1500 نه 2000 پورې لیکلي شوی دی دا ټپه څنګه د رګوید نه مخکې لاړله نشي بل چې دې لهجې ته ګوره دا یوسفزۍ لهجه ده که نه خو اوسنۍ ژبه ده جي بلکل یوسفزۍ ښه ګوره جي ټپه نه ده دا مؤنثه ده جي ټپه مصرا ایگزیکټلی دا چې کوم دي او دا جینۍ یار ته وایي دوی کې دا وایي که نه ډاکټر صاحب چې جینکۍ به په 14مې شپه باندې لاړې ده او راټوکول به ګلونه
نو څنګه سپوږمۍ کړنګ وهره دا هیڅ به څه ګلونه راشو دا جی د سوما ګولو جی دا م یو ډیره خشته خبره پکې وروتله جی سوما چې کوم دی کنه دوی وته سو وته زموږ وته خوما وي دوی وته سوما وي وي دا ګل باس چې کوم دی کنه وي دا د په خوله کې نیولو د جنت نه راوړل دي زمونږ د افغان مشران وایي چې افغانستان غرونو کې شیندلې دی ما په ایران باندې ډیره سټډي ده هلته کې پروفیسر معین الدین صاحب وایي چې نه دا د ایران په غرونو کې دا ګل شیندلې شوی دی دا د سوما ښه بیا پکې دوی وایي چې دا ساکه چې کوم دی هغه دا سوما څه شو ودرېږه جي راځم دا اوس شته شته جي برق صاحب وایي چې ما په کالام کې لیدلی دی ربړه ده او شاهین صاحب وایي چې ما هم لیدلی دی ګوره جی دا زه تاسو ته لګل بالکل دا کیسه ده نور وضاحت یې ته کوم جی مت لکه زه دلته ختموم ښه جي دا دغه چې کوم دی ټپه چې کومه ده هغه وایي جینۍ هلک ته وایي که نه دې کې خو هلک دغه ته جینۍ ته لګیا دی او بل دا دی چې لور باندې لو کېږي دا خو یې په لاسونو دغه کېږي او د ګل لو کې نه د ګل لو نه دی یا خدا چرته پاپی ماپی ګل خو شو کېږي د فارسي والا وایي ګلچین ګلچین مطلب ګل شو کول نو د ګلونو لو داسې غنم جوار خو نه دی که نه او زموږ جي او لونه باغه وخو هغه وخت به لونه سو او دا نور هم ایجاد شوی نه دی 2.5 زره لو خو لور سره راغی دا روایت داسې دي چې هیڅ عقل ته دا ټپه چې کومه ده جي زموږ د اشنغر دعاوې او د مردان په حجرو کې ملسان مې ما اورېدلې ده چې ډېر افسانې دي ډېر افسانې دي لکه انګریز راغلی هغه لانجه جوړه کړې زه ثوابې ته لاړم اول ته هغه د دوو سره یو کیسه ده دغه یوسف خان شیربانو هغه یې خو ډېر واوره جی چې دلته قبرونه دي بیا لیټلی آی ګاټ ټو نو چې کم کس یوسف خان شیربانو دا کیسه لیکلې ده هغه په خپل وایي چې دا افسانه ده علي حیدر جوشي لیکل علي حیدر جوشي وایي چې افسانه ده مال یو طالب را کړی و چې جمعات کې ناست و دا وی نه ما دا کړی و هغه وایي افسانه ده پوهیږئ تاسو اوس قبر چا لیدلی هم نه دی I don't know anyone چې دا تلی یو دغه قبر خو هر سړی په خوله د افسانه پرته ده چې بهی دې غر ته بر وخېږه نو دغلته دغه قبر دا ایمل خان ستاسو چې دا کومه خبره ده اګزیکټلی دغسې ده چې په افسانو په ټپو باندې موږ ځان د اریایي دور 4.5 کالو ته نشو رسولی دا خو هغه اسو او سرجي بیا دوی دې کې دا وایي که نه دا ټپه چې زه ته وایم چې دا د اشنغر د دعاوې او د مردان په حجرو کې ملسیان وایي چې سپوږمۍ کړنګ وهه راخېږي او یار د غنمو لو کوي ګوترې وینه دلته کې اکثر د غرمې دغه نو ماسخوتن کې دا ټپه دې دوی اوس دې کې موږ د خبرو کې پروفیسر صاحب زما دا خبره سه مشغوله رااله چې دلته زموږ د سیمې تاریخ دا وایي چې دا خو ټپه ده که نه چې مشاعره به نه کېده مشاعره به نه کېده او شعر ته به سپک کتلی کېده نو آیا دغه وخت کې به ټپه کېده چې شعر او مشاعره ته سپک کتلی کېږي ایمل خان دا خو 4.5 زره کاله زه خو دې اوس د سلو کالو رګوید نجیم مخکې لاړه زه دې وخت د کوم خبره کوم د سلو کالو د پښتون خوی دا دی چې سل کاله مخکې د شعر او شاعرۍ ته سپک کتل دا شعر او شاعري نه ده جی دا به اخونانو ایگزیکټلی او ځان سره به شاګردان بوتلو او مقابله د یو کلی شاعر او د بل کلی شاعر په پټ یو بل ته لګي ځکه چې خلک قوم به ورپسې خنداګانې کول د مشاعرو صحیح آغاز انجمن اصلاح الافاق نه کوي ایگزیکټلی نو چې دغه وخت پورې پښتون مشاعره نه برداشت کوي چې هغه مشاعرې ته سپک ګوري جی جی بالکل دا به ټپه څنګه برداشت لنډه خبره ده چې په ټپو تاریخ نه جوړي this is negated بالکل ډاکټر صاحب تاسو راځم زوراستر جی جی the person who went from Balkh جی بالکل دا څه خوې خصلت تعلیمات یې داسې وو بلکې ډېر داسې څیزونه د اسلام سره هم نزدېکت لري دا یې په تعلیماتو کې زموږ سره چې اوستا دی یعنې ژند د هغه وخت زړه ژبه وه یا د دې کتاب ته به ژند هم ویلو اوستا به هم ویلو بیا چې د دې کوم تفسیر ولیکلی شو نو هغه د ژند تفسیر ته به پاژند ویلو نو ژند پاژند دواړه نومونه راځي د ژبې دپاره هم د کتاب دپاره هم او اوستا هم راځي په هغې کې د زرتشت تعلیمات دي نو په هغه تعلیماتو کې ډېر داسې دي خبرې چې هغه نورو مذهبونو کې موندې شي او په نورو مذهبونو کې هغه کامن پوینټس دي هغه د انسانیت د خیر لپاره دي د انسانانو د ترقۍ او زما په خیال هر مذهب کې جی جی انسانیت بنیاد انسانیت بنیاد دی هغه کو هر یو مذهب دی بالکل جی خو آی تھنک انسانیت په پکې بنیادی
همداسې ده جي بلکې یوازې اوستا نه د وید چې دي ریګوید اوستا او دغه دور زاړه کتابونه قرآن حکیم کې چې کوم حقایق دي ډېر هلته کې خبرې شوي دي نو د لنډه خبره به وکړو چې د زوراستر تعلیمات چې دی مجموعي طور د انسان د ارتقا د بقا د ژوند تېرولو سلیقه او څه سخت ظالم داسې خو نه دی پاتې نه جي داسې هم نه دی پاتې شوی چې هغه حملې وکړي او هغه قتلونه وکړي خپل قام سره هلته زوراستر او دلته بود دواړه بود خو د عدم تشدد یو سمبول زه تاسو ته بوده خبره چې د موږ دغه لم راځم دا دوی خو صرف د غي ذکر وکړ بعض خلکو چې د پښتانه بودیستو او دلته چې کله زمکي کنستل کیږي کنه دیوروزی او دغه روزي اوسه پورې او بیا پکې دا خپل وستو خبره چې دوه کړل کنه نو پروفیسور ټوچی چې کوم دی یو د بود مذهب یو غټ دغه دی دا بودا هغه دا ثابته کړی چې دا سواد چې کوم دی کنه دا ایودیا ده او دا رامچندرجی او دا بودا چې کوم دی یو ځل خو چې سواد تر غلی به چې سواد کې پیدا شوی دی او د خالق صاحب دغه څوک چاپی یو کتاب هم لیکلی دی چې پرنس سدارتا په سواد کې پیدا او وسره دا رامچندرجی یادې رامچندرجی او پرنس سدارتا دواړه وی دا چې کوم دی په ایودیا کې او ایودیا سواد دا ګریټر سواد یې هغه وخت مې نه چې ګورس دې خبرې لبنګ دار راځو چې دا ایودیا چې کوم دا کنه دی چې دا وایي چې دا سواد تا نو دا انډیا خلک چې کوم دی بابری مسجد دا وی دا غلی چې رام من دغه چې کوم دی دلته کې پیدا شوی دی چندرجی په ایودیا کې پیدا شوی دی او بابر راغلی دغه بندر وران کړی دی او اوس بیا انډین سپریم کورټ هم دا فیصله ورکړه چې دا د وران شو دغه کې دی دغه جوړ شي نو دوی دا وایي چې دا دلته کې سواد کې پیدا شوی هغه د لپاره دلیل بیا مغه 400 وروړي پښکلاودي کې وایي چې دی یو وشما او پرسورام سوګوجي پرسورام دې چلو چې دا کشتري چې کوم دا زمیندار خلک دوی د ول د مولیان د برخه منی ول مړ کړیو نو دا پرسورام د یو انسان شکل کې پیدا شو او تبر وسره نو دا ټول دغه ول مړ کړل لا کشتري نو بیا دې دغه سره ملاویږي رامچندر سره ملاویږي نو چرته ملاویږي وی د دې زنا وشوامتر چې کوم دی لاړ او پرسورام سره ملو شو هغه لاړ ایودیا کې ملو شو دې مطلب دا شو چې 400 نه لاړ یا په مردان یا په درګه کې چې کوم دی دغه وطناستي دا پارسو او هغه سره ملو کړ هغه ته خپل تبر ورکړي چې ما کار ختم شو خو برق صاحب وای چې بیا خبره ګندار راځي او 400 راځي برق صاحب وای چې دا لږه چې کوم دی د ګندارا چې کومه لغه وککه دا غي خپل خاون ته ویلو هغه رامچندرجی دغه کو بادشاہ کو هغه ته سبانه جوړ کړل خپل برد زوی په وکړو او د بنباس د لپاره ځنګل ته ولګا نو دا بنباس چې کوم دی کنه دا وی په یودیا سواد کې نه دی دا وی په بنو کې دی او الته کې ککه او برد کلم دی ککه کلشته نو چې دا وشوامتر د 400 نه ته نو پارسو سره ملل نو پارسو خو بیا په خور یا ګواټ کې مو چې دسه الته ته خو الته نه دی تیری کنه دوی بیا دا وی کنه دا خلک دلته کې بیا غلطي دا چې د علم د سر د غر د پاسه یو غار دی د کشمیر د غار نه پس دا غار د ډیره متبرک دی چې دلته کې رامچندرجی چې کوم دی هغه کړی دی بنباس یې کړی دی رامچندرجی چې کله ځنګل کې وکړه جی نن سبا پکې دا چې څونه دهشتګرد دي هغه پکې دا بنباس کوي پاغه د علم پاغه غارونو کې نن سبا دهشتګرد رامچندرجی کی قصه جی داسې ده چې هغه سره یو خپل مېری ضرور لکشمنو رام او لکشمن او یو سره خطه سیتا وا دی دوران کې د ځنګل کې یو بل جینې او بد کردار وا سورب نیک ما نامه یو قصه نه هغه رااله لو دی لکشمن سره ورانه کو د رامچندرجی ته ټاق مخ وېسته هغه خپه شو له هغه کار رورو کار ورپسې راوست خو رامچندرجی ولا شکست ورکړ هغه خپه شو له بل روري په لنکا کې سریلانکا کې راون هغه راغی سوات ته دوی او په چل ولی سیته او تختوله د کې ورپسې رامچندرجی لاړه هلته کې راوړې ملک او سیته ته دا ډول ناراین کیسه ده کنه دا دغه قصه ده خلک چې دوی وجه دا سواد کې د سواد د څنګه مطلب دی سریلانکا ته لاړه هغه یودیا چې کومه دا خپل تغیر سره نږدې ده تر پردش کې ده
او د مزي خبره چې بل وګورئ کپل وستو کنه نو دا کپل چې کوم دا کبل دی سوات سوات او دا واسطو نه دا وی سین نامه د سواستو نو دی وته هغه جوړ کړی قبل واسطو نو دا نوم خو د پرګویت کې 1500 سال قدیم کې دا سوات ځکه ویل شوی چې دا سین دی بګي دا په زور دا قبل او قبل وس دا خو هغه شیزونه خو د دې ډېر شیزونه زاینم چې د کنیکشن نه جوړي دا چې موږ څه خبره کوو چې کنیکشن پکار دی یو کنیکشن به ضرور لینکیج به جوړه البا خبره سمون چې موږ خپل خوخه د ټکو نه مانی روبه سوزان دی راو دا بس موږ ورسره سره غب شو او سرجی بیا بل څه وایو بیا وایي کنه چې دا صدارت چې دی دا راغلی دلته دغه ته سواد کې پیدا شوی دی اول خو وایي څوک دا ګوتمبود دی چې دا سواد کې پیدا شوی دی مخکې خو چې یو دل راغلی جامع او چکړی یو بلا سره جنګېدلی بیا وایي نه د خپل نخې چې کوم دي په دغه کې پرتی دي سواد په میوزیم کې پرتی دي نو الکه دغه ډېر کولو تاریخ دی د دې چې دلته کې دا نخې دي د انډیا په نورو میوزیمونو کې چې دا نخې پرتی دا د کومه خطلې دي او سوادي دا رستو خلکو دا مجسمه دا نخې د مستندي خبرې دا متستي د کې زما په سوچ خو ډیر داسې ښکاری ماته چې هغه مطلب هغه سه تړون جوړولو د ته د تحقیق سرجی به مذهب دارا شو دا بعد خلک وایي چې پښتانه د اسلام نه مخکې چې کوم دي دا ویندوان په دې عمل خان رستو باس کیږي تاسو وایي زه مچ کوم دی ګوره دوی حبیبي صاحب وړاندې وی عرض کوم پښتانه مسلمان شوي کړي دي دا خو خشته سوال دی شورو مې اصل سوال دغه څه پکارو پښتانه چې کوم دی وړاندې خو دا دغه کول غواړي لږ صبر وکړو دا لږ شته پکې لږ وخت پکې شته جی هغه پښتانه چې کوم د عیسی علی السلام په دې موقع کې یا چرته کتابي ذکر یا چرته حواله یا سبل څه عمل خان دا ډېر عجیبه او د سوچ خبره ده زده کاریان شو چې قبل مسیح شته قبل مسیح شته بالکل خو افټر ډیت نشته البته موږ سره چې دا هغه مصنوعي دي خو لکه کوم تحقیق کوم نو قبل مسیح یاو فلان کې ډنګره خو د دې منځ بیا تاریخ زمونږ روکته د دې یو وجه دی موږ سره د قبل مسیح په دور کې داسې خلک شته چې په دې سیمه کې لوی شخصیتو یعنی بکرم ماجید شته چې د بکرم په نوم باندې دی د دې سیمې او په قبل مسیح کې دی پورشپور چې موږ د پیښور حکمران یاد کو شته د ملنډا پړو مباحث شته یعنی مناندر چې د باختر حکمران دی قبل مسیح کې لوی شخصیت شته دا په بخشالي کې چې کلمې نسخه لیکي لوی عالم شته پانینی شته شخصیت موږ سره شته اوس چې د حضرت عیسی علیه السلام نه پسته دور ګورو په دې سیمه کې بالکل تیار ده شخصیت نشته 1500 کاله کې نه څه شخصیت مخې ته راځي او نه دغه سره متعلقه لوی کارنامه مخې او نه سره د خوري خبره راځي بالکل جی زم حیران یم چې په دې 1500 کاله کې څه چلو شو د پښتون بالکل نشته چې موږ سره نه کتبیر یعنی دا کہانی په لاس راځي نه تحریر په لاس راځي او نه تاریخ او کتاب په لاس راځي تاسو دې باندې د ډاکټر صاحب خبره لګ نور مخې کومه دا 500 کالو کې دلته کې غوسه نشته خو دا کم د بني اسرائیلیان نظریه ولا چې کم دي کنه دوی یو شی را مخې کوي چې هغه هم رد کړی دی هغه مو رد کړی هغه موږ رد کېږي زین سره نه هغه موږ په داسې نه چې موږ سزا نه رد کړو هغه موږ کېناستو په رومبني پروګرامونو کې برګ صاحب او موږ او ټولو چې یو نتیجه شاهین صاحب دما په خیال چې شاهین صاحب موږ اورید نو بس موږ دغه چې یو 2 منټه به جی مال راکړل پلیز عیسی علیه السلام نه 900 کاله مخکې د عراق نه خلک تلو بني اسرائیل نه پسې يهوديانو پسې هغه ولا خراب کړیو او تقریبا زرګونو کسانو یو څو مشرانو تل ابیب یو مالک يهودي قبل مسیح کې خوشته عمل خان دا و چې حضرت عیسی علیه السلام نه پس د دور کې سوق دي دوی و چې دا دین دغه ترال کنه ایرانی په ځای پر خو افغانستان ترال او یغه د پښتانه د بنی اسرائیل په ځای سیان شوی دي د يهوديانو په او کشمیر کې ونه شو ته رسول الله تخخ دلته کې خخ نشو خو دې ما یو دا خبره کول غوښتل چې دوی وایي چې دا بني اسرائیل دومره په لکونو تعداد کې راغلل په افغانستان ته نو موږ ګوره پښتانه چې کله انډیا ته ځو یا پنجاب چې لګي نو 2 نسل بعد دلته خپل وجود ختم کو دا غوي شي نو دوی خو بیا لګو پښتانه چې بیا دوی څنګه عیسایت دغه
موسی علیه السلام مذهب ته څنګه هیر شو، یهودیت ته څنګه هیر شو، هغه ژبې ته څنګه هیر شو. هیڅ اړو راغلی نه دي. زمونږ خو چې موږ چې کوم ریسرچ کړی دی نو دې سیمې ته نه یهودیت راغلی دی، بالکل نه کرسچانټي راغلی ده، بالکل او دلته دغه فایر او بودھ مت راغلی دی، بودھ مت زوراستر او زوراستر زرتش، او بیا د هغې نه پس اسلام. خو لکه مثال دا میتس او بیا دې ته وګورئ چې هغه میتس دونه زورور دي چې حقیقت یې پټ کړی. لوی لوی ریسرچ په میت روان دي. افسوس خو ماله په دې راځي پی ایچ ډیز په میتس روان دي. بالکل چې کم لکه نن په دې دا خبره چې بای دا شی شته یا نشته، او دونه ښکاره خبره پې کېږي چې مغلو یو چڼی ولیږه او هغه چڼي دا تاریخ ولیکلو، اول یو لیکو، نو هغه شی زمونږ دونه ځای ته رسولی دی چې په هغې تحقیق روان دی، په هغې تحقیق روان دی، په هغې خبره روانه ده. کیس عبدالرشید هو از هی د کوم ځای و، د کوم ځای دی، تحقیق پې روان دی، پی ایچ ډیز پې کېږي. نن خلک وایي چې موږ هغه لکه یهود یو، او لویه خبره جي پروفیسر صاحب موږ چې پکې نچوړ راوکړو موږ وایو، خو د یهودو د خولې نه به چې دا ونه رهي چې دا یهود دي، چې د هغه قام یو. ټولو ناول خو پکار دی چې هغه کلیم کړي، لکه موږ پښتانه یو، نو که هر ځای پښتون دی زه به وایم چې دا زما قام دی. نن پورې ما ته دا ووایي چې د اسرائیل د خاورې نه دا اواز راغلی چې بای دا زما قام دی، خو نه موږ نښتي یو چې بس دغه مقام دی، او دا بالکل هغه افسانې دي چې زما په سوچ. افسوس ته جی لټو به د حضرت ابوبکر صدیق په دور کې چې د عراق چې دی دا په هغه وخت کې د ایران په تسلط کې و. نو د حضرت ابوبکر صدیق په دور کې عراق د دې په تسلط کې راغلو، یعنی ایران په وجه چې د ایران برخه دوی ځان ته راوړوله. دا د ابوبکر صدیق دور دی. حضرت عمر فاروق په دور کې بیا دا کار شوی دی چې د فارس د عربو په گرفت کې راغلی دی. نو په دې کې هغه پخوانی خراسان یا بلخ یا د پښتنو چې کومه سیمه ده هغه ځای ته اسلام ورسېدو، ځکه چې ایران هلته لاړو. خد حضرت عثمان غنی په دور کې بیا دا کارم شوی دی چې د افغانستان دغه سیمې د زابلستان او د خراسان او د نور چې څومره دي غور دغه طرفونو ته خو اسلام د ایران په وجه رسېدلی و، خو دا زمونږ بیلټ نه دی چې دا مونږ ورته پښتونخوا اوس موجوده پښتونخوا وایو. جی دې طرف ته هم د عبدالرحمن بن صفره یو سپه سالارو د حضرت عثمان په دور کې، نو هغوی دې طرف ته هم پیشقدمۍ کولی، خو خور نه شو. خور داسې شو چې د امیر معاویه په دور کې دلته بیا زمونږ د پښتونخوا سیمې ته سپه سالاران راغلل، بلکې د زه نوم را یادوم د یو صحابي و د هغه دور، خو د امیر معاویه په دور کې شه دی اسلام زمونږه صوابه بنو، بلکې دا یو تاریخ دی، تاریخ د بلازری فتوح البلدان تاریخ دا د بلازری لیکوال هغه دی. هغه لیکلی دي چې دا د معاویه په دور کې د سپه سالاران چې دي دا بنو او زمونږ د لاهور وړوکی لاهور دلته راغلل او دلته اسلام خورېدل شروع شو. د دې مطلب دی چې خلفای راشدین او بیا د امیر معاویه یا اموي دور کې لږو سیمو ته خو اسلام راورسېدو. خو اصل کې څنګه راغلی دی چې دا مونږ وایو چې خور شوی دی، دا د محمود غزنوي د پلار چې سبکتګین د په زابلستان کې یو واده کړی و، نو هغه د پښتنو سیمه، نو دې سبکتګین ته پښتانه قوتونه او خلک ورسره شو، د دې سیمې ته د دې راتګ چې دی تیز شو. نو بیا هغه اثرات خو به ورسره د اسلام راتله، خو مسلمانان شوي هغوی ته خو مخکې نه رسېدل. د سبکتګین زوی چې محمود و، د محمود په دور کې بالکل خبره کلیر ده چې دلته خلک و هغه جیپال، د جیپال سره د محمود مقابلې کې دی، نو محمود جیپال ته شکستونه ورکړي دي، انندپال ته شکستونه ورکړي. نو د محمود غزنوي سره د هند د سیمه او د پښتنو د زمونږ طرف ته سیمه دې ته اسلام صحیح خور شوی دی په غټه پیمانه. د دې مطلب دا شو چې د خلفای راشدین دور کې خو هلته دلته کابل ته، په کابل کې یو سړی و رتبیل نومې و، دا د حضرت عثمان په دور کې پښتون و، او رتبیل چې دی د حضرت عثمان په دور کې مسلمان شوی دی، خو یو کس خو د هغه یا د هغه په تسلط کې چې کوم و. خو د محمود غزنوي نه پس تا چې دا زموږ څومره پښتون بیلټ دی دې ټولو کې دا چې کوم سنه دا محمود غزنوي خو 1000
کاله وشو after یعنی دا چې 1026 او بالکل نو د محمود د سبکتګین زوی کنه نو 1026 نو غالبا چې سبکتګین د کوم اړخ نه راغلو جی غور نه راغلی خدای د غور هغه ته کې خود د حکمرانی و خو د سبکتګین هم د جیپال سره مقابله کولی خدا سي و چې د سبکتګین او جیپال هغه عمر شدت پسند نو سبکتګین چې زوی ته محمود ته خبر راغله نو دا بیا چې دی د جیپال زوی انندپال هغه بالکل کرش کو او د سیمه چې اوله نو بیا د هند په دې پښتنو کې او په دې سیمه کې او دغه وخت کې اسلام کوم ځای پورې راغی دلته خو په ټول هند کې خور شو محمود غزنوي خو اولس حملې کړي دي او هغه مندرونه مات کړي دي او ټول هند کې اسلام خو بس بیا هند ته اسلام ورسېد او بیا لکه دا اوس هم چې سدین او مثال د هند یو سر او بل سر دا شو غني چې دا زمون پښتونخوا چې دا د هغه پخوانی هند سره لګېدلې و او زابل کابل خراسان او دغه سیمې چې ایران ته د ایران سره نو هغه اول مسلمانان شوي دي هغه وجه دا چې حضرت عمر فاروق خو ایران فتح کو الته هرمز حکمرانو یې قتل کو او دا غي نه پسته چې بیا د حضرت عثمان نور ورخور شو اسلام نو الته مخکې رسیدلې مونږ ته بیا د محمود غزنوي په دور کې رسیدلې د اسلام چې کوم دی کنه په غور کې د کاکاخیل سے مطابق د حضرت علی سے په وختو کې د غور حکمرانو شنس نامه او شنس هغه تلو او هغه اسلام قبول کړی وو او خدا هغه وخت تاریخ چې کوم طبقات ناصری جی هغه وی چې دغه په خاموش چې دا پښتون وو او کنو خو دغه ټایم کې دغه کې غوریان وو غوري چې کوم دی او بیا په خپل لګي په بل پروګرام کې به خیر دمو په غوریانو به خبرې کو چې دا پښتانه دي دا غي نه پس راځو جی دی دغه سره خبرې کو دی محمود غزنوي سره د مخ کې دلته یو خبره تاسو په اجازه کوم حضرت علي د دور نه مخ کې د حضرت عثمان په دور کې دا رتبیل چې دی کنه دته به کابل شام ویلو نو د حضرت عثمان په دور کې مسلمان شوی دی د حضرت علي دور کې خپل تر رسیدلې و اسلام البته د حضرت علي دور کې په خپل انټرنل مسلې ډېرې نو ځکه بیا د حضرت امیر معاویه چې کوم دور دی نو هغه کې دا کمال شو چې زمون طرف تم د اسلام چې دی د دې راتګ شو خو چې د حضرت امیر معاویه کله حکمرانی راغلی ده نو د هغه حکمرانی د لګ سټیبل کې دو سره نوم مترایات شو محل بن ابي صفرا هغه دی خورولې غلو امیر معاویه محل بن ابي صفرا پښتون بیل تر ولېګلو چې التم لشکر کشي وکا حمله وکا د خلک مسلمانان کا نو دغه د امیر معاویه داسې دورو چې سټیبلو هغه ایکسپانشن کولو هغه خورولو اسلام مونږ پښتانه شه دي مونږ پښتنو ته دغه محل بن ابي صفرا د لشکر کوشش په نتیجه کې اسلام راغلو خو بیا د محمود په وخت کې د هند ګټ تور رسیدو جی ما دا خبره کوله جی چې اسلام کله چې عبدالملک بادشاہ چې کوم دی هغه واپس شو د اقتدار جنگ شروع شو په ایران کې نو التګین چې تاسوسیات کړ دیم په دغه اقتدار په جنگ کې شاملو خو د مخالف ګروپ کامیاب شو نو داغي د غیظ او غضب نه بچ کېدو لپاره دی راغی او په زابل باندې حمله وکړه دلته د پښتنو حکومت ابو بکر لابک نامه و غور نه زابل کې د لویک حکومت لویک کوئی لوی عظیم تا او لویک بابک شاهک دا چې کوم دی صفتی نوم دی دا د پښتنو لومبنه کورانه ده لاویک نو دوی دنا حکومت واغشته خو بیا دا کارو شو چې د تګین زوی وساق هغه ظلم کو په کې نو دغه خلکو واپس د غزوی ته وی علي لاویکو هغه چې کوم دي سره جنگیده حکومت ته نه واغشته آل دور پسې هغه بیا پوج را وست دوی د شاه کابل نه مدد غوښته دوی مینس کې جنگ وشو هغه پکې مړ شو د علي لاویک او چې پال پکې د پلار دی هغه کې ینګو دی راوستو هغه پکې قیدی شو دا غي نه پس چې کوم دی د لاویک نه پس چې کوم دی کنه دغه سردار چې کوم محمود دا د زابل د سردار د مور د زابل د سردار لوروا بعض خلک وایي چې د اسلام ډیر چې کوم دی د محمود غزنوي پیدا کې شوی خو دا غنه مخکې دا راغلی البته د زیات شوی دی وخت زیات شوی درسته خبره
محمود غزنوي چې کوم دی بعضې خلک دا هم وایي که نه چې دا لاویک چې کوم دوی سره وي دا ترکیان وو هلجیان وو که نه غلجیان یا هلجیان وو نو چې هلجیان دومره زیات وو چې تاسو وایي دا ترک وو دا څنګه بیا پښتانه شو زمونږ د پښتنو خلجیان چې دي دا جی دا پښتانه دي که نه جی یو پروګرام به په دې موږ په غلجیانو به موږ په غوریانو ډاکټر صاحب نه کوو به دا به په دې اوس بیا قبیلو به کوو دا یو تصحیح به زه ستاسو په اجازه وکړم چې محمود په خپله ترک و او ترکو سلجوق و که نه مورې پښتانه وه او اوس راځي لاندې هغه ښه پلار یې دلته واده کړو که هغه تاسو وویل چې پلار یې دلته واده وکړو د هغې د وجې په دې سیمې را روان شو پښتانه درته اوس واضح یم چې کله سبکتګین چې کوم دی که نه د غزني بادشاه لاندې جیپال و د پېښور نه واخله د کابل نه واخله پېښور بیا ایل شکل کې جنوبي اضلاع تر د مولدانه پورې دلته لودي قبایل وو دې دواړو په خپلو منځ کې جنګ کو داسې کار وشو چې کوکرو چې کوم دي د خلاف بغاوت وکړو د جیپال خلاف جیپال لاړه او دغه یې پخلا کړل پښتانه یې پخلا کړل او د پېښور او د کابل نه تر د جنوبي اضلاع پورې دوی له وړومبي حکومت د پښتنو شیخ حمید لودي واضح سړی دا دی په پښتنو کې تاریخ کې دا کوم سن کې څه دا جی د 966 خوشا کې محمود یو دلچسپه خبره هم ستاسو هغه برک صاحب کله کله د ټکو نه معنی روباسي که نه نو دا جیپال دته پښتون په دې وجه ویلی شوی چې دا اصل کې جیپال نه و دا زیپال و یعنې زی یې پاللو د ځای مشر د ځای مشر ځای پالنه کوله د ځای پالنه کولو بیا د ټول خاندان چې هغه پال دي او ټول پالنې ولا شماري خو زه خپله دې سره نه متفق خو هندوستان کې دا پال ټول کیسه روانه هلته خو بله ډېر پال دي که البیروني چې راغی جي دا محمود سرجي دا یو مورخ دی هغه زموږ د 400 او د سوات او د باجوړ غرونو جبل افغان ویلي دي پښتانه هغه وخت کې موجود وو پروفیسر صاحب نتیجې زموږ هم یو وخت روانې دي نتیجه دا چې خلیفګانو وخت کې اسلام رو راتلل شروع شو جی بالکل دلته اکا دوکا کسان مسلمانان شو بیا ایران سره چې کوم نږدې خلک وو هغه اول مسلمانان شو بیا رو اسلام راته د خوا خو دا ټوله سیمه چې داسې एकदम یو شان مسلمانان شو نو دا د محمود غزنوي په دور کې خو دغه یو خبره بل هم کومه یو روایت دی چې هغه درست نه دی روایت دا چې د پښتانه من حیث القوم مسلمانان شوي دي دا ځای کې به وي اوس هغه کیسه لاړه دا کیسه ګډوډ شو تاسو په خپل فیکټس او فیکټس کې په خپل منګ به چې چا به سوي منګ من حیث القوم مسلمان سره او دا به ولې ویل کېدل دی چې دا کیس عبدالرشید چې لاړو کنه دا بالکل یو نو موږ هم دا وی چې لکه منګ خوس بس خیر خو بیا پښتنو کې کوس منګ وګورو نو په مجموعي توګه چې کوم پښتانه دي هغه زیاتره مسلمانان دا خبره صحیح ده زیاتره مسلمانان خو کم از کم چې مونږ په دې د پاره خو ثبوت نشته کنه هغه شیز خلاړ خو مسلمانانو ټول یو لکه کو منګ وګورو نو پښتانه زیاتره چې د دنیا په کم ځای کې مناسته او پښتون دي بالکل دی مسلمان دا صحیح دا نور مذهبونو والا چې دي دا راغلي او یا پاتې شوی یا بس کیسه شوی خو نور کو پښتون ته موږ نظر واچو نو دی به من حیث القوم کوس نشو ویلې خدای دې نه کې چې یهودیان مودیان او یو څه بل خان دا پښتونولي چې دا د اسلامي قدرونو سره ډېره نږدې ګورې چې په اسلام کې میلمه پالنه رښتیا ویل اسلام ته ډېره نږدې اسلام ته ډېره دواړو چې ډېره شکریا ادا کوم سرجي اخره کې یو ریکوست ده تاسو هغه جاپان خلکو ته ریکوست وکړو چې دا کتاب زه بیا هم کوم ستاسو چې ډېره شکریا ادا کوم د وخت راکولو یقینا ډېره ښکلې خبرې دي خو دلته بس د ټایم موږ سره لږ کمې راځي انشاءالله بیا به ملاویږو بیا به خبرې کوو ګرانو کتونکو تاسو واورېدې تفصیلي گفتگو شوه او دې وخت پورې موږ د محمد بن قاسم وخت را رسېدلي یو امید دی انشاءالله د پښتنو تاریخ به دغه نه وړاندې راوړو دوه خبرې یو خو دغه کتاب ملنډا پڼو دا کتاب په جاپان کې دی او ویل کېږي دا چې په پښتو کې لیکل شوی دی نو زما خواست دی ټولو ملګرو ته خاص طور چې څوک په جاپان کې بلکې زما د جاپان د عوامي نیشنل پارټۍ تنظیم نه دا مطالبه ده چې لږ وګورئ او دا کتاب کو تاسو موږ ته رالیږلی شئ چې په دې موږ د پښتنو تاریخ را څرګند کړو دویمه ده چې زه اوس هم کلاو پلیټفارم دی هر هغه کس
چې دی ګڼي چې د دغه کوم شی چې موږ ته بلانک دی اوس او دغه کې هغه سره علم شته او شته کولی شي او ثبوت او لینکیجز سره هغه را پیش کولی شي نو تاسو بالکل رابطه کولی شئ. ستاسو ټولو ملګرو ډېره مننه، ستاسو مینه محبت او انشاءالله ستاسو ډاډ به موږ په وړاندې بوځي د پښتو د تاریخ به انشاءالله څرګنده کوو. زه ایمل ان سرچ اف پښتون، فیکټس آر فیکټس.